الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا روزمره ژوند د آداب په سلسله کې مونږه د پیدل ګرځېدو په لاره باندې د تلو آداب ذکر کول او هغه ختم شو. نن مختصرا د هغې خلاصه ذکر کوو چې مونږ څومره آداب وي په دې سلسله کې او دا کم وو. د ټولو نه اولنی ادب د ګرځېدو دا و چې کله مونږ په لاره باندې ځو نو بې ضرورته اخوا دېخوا نه ګورو، شاته نه ګورو، بلکې د خپل مقصد باندې فوکس ساتو او هغې طرف ته ځو. دویم دا چې کله هم مونږ په لاره باندې ګرځو نو زمونږ ګرځېدل د تکبر او د لویۍ ګرځېدل نه وي، بلکې د عاجزۍ او د تواضع د انکسارۍ ګرځېدل دي. درېیمه دا خبره وه چې کله هم مونږ په لاره باندې ځو نو مشرانو ته، په لاره کې ناستو کسانو ته او دغه شان به طور خاص ماشومانو ته چې هغه په لاره کې مونږ له مخې له راځي هغوی ته سلام کوو. خو په هغې سلسله کې دا ادب بیان شوی چې کشر له دا پکار دی چې هغه مشر ته سلام کوي او کوم سړی چې په لاره روان دی هغه په ناستو باندې سلام کوي. نو دا د هغوی زیاته ذمه داري ده. دغه شان دا ادب مونږ ذکر کړی چې کله هم مونږ په لاره باندې ځو د دې خبرې خیال ساتو که په لاره کې څه داسې څیز پروت دی چې هغې کې د چاته د ضرر رسېدو خطره ده یا هغه په بعضې خلقو باندې بد لګېدلی شي او هغه د هغې نه کرکه محسوسولی شي، نو چې مونږ لاره د هغې څیزونو نه پاکو، د تکلیف څیز یې لارې نه ورکوو. دغه شان داسې ګندګي چې هغې کې خلقو ته د اذیت رسېدلو اندېښې، نو هغه ګندګي مونږ د لارې نه ورکوو. د دې خبرې په خپله به طور خاص خیال ساتو چې په لاره کې زمونږ د لاسه داسې څه څیز ونه غورځېږي چې هغه د خلقو د ضرر سبب جوړ شي یا هغې کې نه څوک کرکه محسوس کړي. دغه شان دا ادب ذکر شو چې کله هم مونږه ګرځو نو په ګرځېدو کې د زنانو مشابهت نه اختیارو، د زنانو په شان نه ګرځو. او دغه شان د زنانو دپاره هم دا ادب دی چې هغه به په ګرځېدو کې د نارینو چال نه اختیاروي، د نارینو سره به مشابهت نه اختیاروي. په طور خاص چې کله مونږ مانځه ځو په منډه نه ځو، د دې خبرې خیال کوو چې د مونځ نه کم از کم 15 منټه 10 منټه مخکې مونږ جومات ته رسېدلي یو چې بیا د دې خبرې دپاره منډه نه وهو چې زه به رکوع ته ورسمه او لومبنی رکعت ته لاندې کړم. د لارې په منځ باندې نه ځو او بهترینه خبره دا ده چې د لارې په ښي سایډ باندې ځو او که دغه ممکنه نه وي په ښي سایډ باندې تلل د څه عذر د وجې نه، نو چې یو طرف ته ځو که هغه هر طرفي په منځ کې نه ځو، خلقو ته لار نه بندو. او آخري آداب په طور خاص د زنانو دپاره چې زنانه به خصوصي دا خیال ساتي چې دوی به د لارې سایډ ته ځي او په لاره باندې به خپې په زوره نه راپرېږدي چې که چېرته دوی څه کالۍ اچولی چې د هغې اواز د خلقو په غوږونو کې نه پرېوځي. او دغه شان چې کله دوی بهر وځي په څه ضرورت باندې نو د دې خبرې به خیال ساتي چې دوی په دې غرض او په دې نیت باندې خوشبو ونه لګوي چې زه به په لارې ځمه او خلقو باندې به دا خوشبو لګي او خلق به محسوسوي. د دې خبرې نه ځان ساتل پکار دي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق ورکړي.